د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1403 کال د زمري 19مه نیټه ده چې د 2024 زیږدیز کال د اګوست له 9مې نیټې سره برابره ده. او پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. خلکو ته د اسلامي امارت له لوري له 1 میلیونو څخه د زیاتو الکترونیکي تذکرو ویشل، له هرات څخه جدې ته د حج عمرې د حاجیانو د لومړۍ مستقیمې الوتنې ترسره کېدل، او په عراق کې د عین الاسد په اډه باندې له برید وروسته د امریکایي پوځیانو تلفات. زه صادق فروتانی یم. دا هم بشپړ خبرونه. د احصایي او معلوماتو ملي ادارې د تیر یو کال د لاسته راوړنو په خبري ناسته کې ویلي چې تیر کال 3,215,600 برېښنایي پیژندپاڼې ویشلې چې د مخکینی کال په پرتله 23% زیاتوالی ښیي. دغه اداره زیاتوي د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې 2.8 میلیونه برېښنایي پیژندپاڼې ویشلې، خو د دې بهیر له پیل تر دې مهاله په ټولیز ډول د ویشل سوو برېښنایي پیژندپاڼو کچه بیا 14,868,000 ته رسېدلې ده. د کانونو او پټرولیم وزیر ملا هدایت الله بدري د کندهار د کانونو څارنې په موخه دغه ولایت ته سفر کړی دی. ښاغلي بدري د دې سفر په ترڅ کې د نیش ولسوالي د فلورایټو، د شاولي کوټ ولسوالي د درې نور د مرمرو، سرب او جستو د خاکریز ولسوالي د بیبي ګوهر کانونو څخه لیدنه وکړه. د هرات مرستیال والی مولوي حیات الله مهاجر فرایي وایي چې د اریانا هوایي شرکت په لومړي ځل د هرات له خواجه عبدالله انصاري هوایي ډګر څخه د سعودي عربستان جدې ښار ته الوتنه ترسره کړه. د ښاغلي فرایي په وینا په دې الوتنې کې 122 تنه عمره کوونکو بیت الله شریف ته سفر کړی دی. او په پای کې د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د تیرې دوشنبې په ورځ عراق کې د عین الاسد پر نظامي اډه توغندیز برید سوی چې له امله امریکایان ټپیان شوي. د راپور پر اساس د ټپیانو له ډلې 15 سرتیري او 2 نور امریکایي قراردادیان دي. امریکایي چارواکو هم دغه پیښه تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. قدرمن لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.